خوږو که په ترخو راپسې ګوري، اوس دې ګوري چې تر څو راپسې ګوري، چې تر څو ترې مکمل ورک شوی نه یم، پوه یم دی به تر هغو راپسې ګوري. د خندا سلسلې نوې ښې امیده، اوس په شان د لیونو راپسې ګوري. سلامونه ملګرو، خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه زه اکرام الله امید راغلی یو ملکنډ ته، او دلته ډېر ستر لوی ادیب شاعر د مونږ استاد شاعر جناب اقبال شاکر صاحب چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی، د هغه سره ناست یو، مرکه ترې نه ریکارډ کوو او تاسو یې اورئ، نو راسره پاتې شئ، بقایا خبرې د هغه سره جاري ساتو. اقبال شاکر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکو او دومره قیمتي وخت مو په موږ پیرزو شو، په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب زه تاسو ته ستاسو ملګرو ته ملکنډ ته په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله یم او تاسو ته هرکلی وایم، او ستاسو چینل پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام چې دی د دې خوښوونکو ته، سبسکرایب کوونکو ته، د دې کتونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول به خوشحاله وي. ډېره زیاته مننه اقبال شاکر صاحب. خبرې خو ډېرې دي، خو ډېر زیات سوالات تاسو باندې نه کوو، خو د دې مینې پوښتنه درنه کوو. د امجد علي صاحب ما ته وایي چې د شاکر صاحب نه به دا پوښتنه خامخا کې چې زموږ په دومره یو واړه ټلیفون باندې تاسو موږ ته راغلی او دا دومره مینه او دا اخلاص او د دې په باره کې که موږ ته ووایي. داسې د امید صاحب چې زما خپله یو فلسفه ده او یو خبره مې ده چې زه چې په چا باندې مین یم نو د هغو خلکو دومره پروا نه کوم، خو په ما چې څوک مین دي نو د هغه خلکو ډېره زیاته پروا کوم. تاسو په ما مین یې او زما سره لکه چې ما ته یو سړی ووایي چې ستا خواله درځم، او یا ما ته یو سړی ووایي چې ستا سره خبرې اترې کوم، نو بیا خو زما فرض جوړیږي، په ما واجب کیږي چې زه هغې ته خوشحاله هم شم او هغوی زما خواله رام شي. نو زمونږ دا ژبه چې ده، زمونږ دا کلچر چې دی، زمونږ دا ناسته ولاړه چې ده، دا د مینې محبت نه ډکه ده. نو زما دا خیال دی چې په ما کې عشري عشیر هم هغه مینه او محبت نشته کوم چې په ټولو پښتنو کې پکار دی. به هر حال بیا هم ستاسو محبتونه او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو راغلي یې. خوشحاله اوسئ اقبال شاکر صاحب، ستاسو مې یو جهان مننه، دا ستاسو مینه ده. خبرې ډېرې دي شاکر صاحب ما درته وویې، او بیا ستاسو غوندې استادان شاعران او ادیبان چې دي د هغوی سره خو لا هم ډېرې دي په هر ټاپک باندې، خو په دې وخت باندې به موږ تاسو نه د کلام مطالبه وکړو چې زموږ د ملګرو سره تاسو خپل کلام شریک کړئ. نو داسې به نن په پروګرام کې موږ سره څه شیر کوئ تاسو؟ ماحول خراب دی خو کتاب ستاسو په لاسو کې دی. او جی ماحول خراب دی خو کتاب ستاسو په لاسو کې دی. که د غم شپه ده خو رباب ستاسو په لاسو کې دی. ماحول خراب دی خو کتاب ستاسو په لاسو کې دی. که د غم شپه ده خو رباب ستاسو په لاسو کې دی. او د خوشحال خان بابا دیوان ستاسو په لاسو کې دی. او جی د خوشحال خان بابا دیوان ستاسو په لاسو کې دی. د پښتني تهذیب نصاب ستاسو په لاسو کې دی. د خوشحال خان بابا دیوان ستاسو په لاسو کې دی. د پښتني تهذیب نصاب ستاسو په لاسو کې دی. ډېر ښه دی شاکر صاحب. خو ستاسو د برخې ټول عذاب ستاسو په لاسو کې دی. او جی ډېر ښه. ستاسو د برخې ټول عذاب ستاسو په لاسو کې دی. زمونږ د برخې ټول ثواب ستاسو په لاسو کې دی. ستاسو د برخې ټول عذاب ستاسو په لاسو کې دی. زمونږ د برخې ټول ثواب ستاسو په لاسو کې دی. او زمونږ رزق خو زمونږ په قسمت کې نه دی. او جی زمونږ رزق خو زمونږ په قسمت کې نه دی. زمونږ رزق خو جناب ستاسو په لاسو کې دی. زمونږ رزق خو زمونږ په قسمت کې نه دی. زمونږ رزق خو جناب ستاسو په لاسو کې دی. او د پرونۍ ورځې حساب د تاریخ پاڼو کې دی. د پرونۍ ورځې حساب د تاریخ پاڼو کې دی. د سبانۍ ورځې حساب ستاسو په لاسو کې دی. د پرونۍ ورځې حساب د تاریخ پاڼو کې دی. د سبانۍ ورځې حساب ستاسو په لاسو کې دی. او شاکره وخت لکه جلاد نیزه په لاس ولاړ دی. شاکره وخت لکه جلاد نیزه په لاس ولاړ دی. او شاکره وخت لکه حباب ستاسو په لاسو کې دی. شاکره وخت لکه جلاد نیزه په لاس ولاړ دی.
او شاکر وخت لکه حباب ستاسو په لاسو کې دی. ډېره مننه شاکر صاحب د یو غزل مطالبه درنه کوو زموږ ملګري به پرې خوشحاله شي او موږ به ترېنه خوند واخلو. بس دا یو بل زه بخښنه غواړم د خپلو کتونکو نه دا به ایډیټ کوئ نه لکه امید صاحب دلي او دیو لږ ناڅاپي رالل نو زما سره نه کاپي شته نه کتاب شته او چې زه کله څه ولیکم نو زما نه خوښ چې د موبایل نه یو شاعر خپل کلام وایي خو د مجبورۍ له مخې وایم چې د مجبورۍ د محبت ناز ته ادا مه وایه او جی د مجبورۍ د محبت ناز ته ادا مه وایه د ناخوالۍ خندا ته چرته هم خندا مه وایه د مجبورۍ د محبت ناز ته ادا مه وایه د ناخوالۍ خندا ته چرته هم خندا مه وایه او خلک په زړه کې څه خبرې خپل ارمان لساتي خلک په زړه کې څه خبرې خپل ارمان لساتي د مینې خونده ټول حالونه اوس په ما مه وایه خلک په زړه کې څه خبرې خپل ارمان لساتي د مینې خوند ټول حالونه اوس په ما مه وایه او د خدای د نور قدر و قیمت د هر یو څیز نه زیات دی د خدای د نور قدر و قیمت د هر یو څیز نه زیات دی د چا د مخ دپاره یو نیمځای رښتیا مه وایه د خدای د نور قدر و قیمت د هر یو څیز نه زیات دی د چا د مخ دپاره یو نیمځای رښتیا مه وایه او د مینې درد که د هر چا وي ته یې خپل وګڼه د مینې درد که د هر چا وي ته یې خپل وګڼه که دنیا ټوله ستایي ته ورته زما مه وایه د مینې درد که د هر چا وي ته یې خپل وګڼه که دنیا ټوله ستایي ته ورته زما مه وایه ځان ته او ځای ته ګوره هغه شان خبره کوه ځان ته او ځای ته ګوره هغه شان خبره کوه تا ته به څوک وایي چې دا وایه او دا مه وایه ځان ته او ځای ته ګوره هغه شان خبره کوه تا ته به څوک وایي چې دا وایه او دا مه وایه او چې کوم رښتیا ته مخامخ چاته ویلی نه شي چې کوم رښتیا ته مخامخ چاته ویلی نه شي هغه دروغ دی هغه چرته په شیشه مه وایه چې کوم رښتیا ته مخامخ چاته ویلی نه شي هغه دروغ دی هغه چرته په شیشه مه وایه او ځان د دیدن او د مانځه په فلسفه پوهه کا ځان د دیدن او د مانځه په فلسفه پوهه کا دومره د وخته سحر د بانګ مولا مه وایه ځان د دیدن او د مانځه په فلسفه پوهه کا دومره د وخته د سحر د بانګ مولا مه وایه او شاکره ژوند په پس منظر کې ګڼ رنګونه لري شاکره ژوند په پس منظر کې ګڼ رنګونه لري هرې ښکلا ته پړندو سترګو ښکلا مه وایه ډېر زیاته مننه ډیرو ګرانو کتونکو ملګرو ډیر لوی ادیب او شاعر د موږ استاد شاعر ایک جناب اقبال شاکر صاحب ډیر ښکلي کلامونه را سره پیش کړل امید کوو تاسو به ترې خوند اخیستی وي خو بس زموږ د خپرونې وخت سر ته رسیږي نو په دې وخت باندې اقبال شاکر صاحب ته هم او ما ته هم راکړه اجازت د لوی الله په امان